سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ټاکل شوی نن ولسمشر غني د ملي شورا 11مه دوره پرانیزي. د ولسمشر ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ښاغلی غني به په دې مراسمو کې وینا هم وکړي. ویل کېږي دغه شورا په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې لا هم د کابل په ګډون د څو ټاکنیزو حوزو د اساسو برخلیک نه دی روښانه شوی. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستانه د امریکا د وتنې په اړه د طالبانو تصور ناسم دی، ځکه امریکا او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې د سولې له هوکړې وروسته هم له افغانستان سره همکاري کوي. عبدالله تېره ورځ د افغانستان د فولبرایټ ټولنې له غړو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې د خبرو په میز کې د طالبانو دریځ ضعیفه دی، ځکه افغان ولس هیڅکله هم د طالبانو واکمنۍ پر مهال وضعیت نه غواړي. ښاغلي عبدالله همداراز په ډاګه کړه چې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو په دریځ کې بدلون راغلی، خو د پاکستان د کړنو په برخه کې هیڅ بنسټیز بدلون نه لیدل کیږي. درې 50 کسان د زابل په د چوپان ولسوالۍ کې د طالبانو له یوې بندخونې آزاد شول. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په دغو کسانو کې 32 د ملي پوځ سرتیري، 8 پولیسان، د کمانډو 4 سرتیري، د څارګر ملي ادارې یو کارکوونکی او 8 ولسي وګړي شامل دي. ویل کېږي په دې لړ کې 8 طالبان هم وژل شوي دي. د بلخ ولایت یو شمېر مشرانو او ځوانانو له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې ویل اوس هم په بلخ کې زورواکي حضور لري او باید مخه یې ونیول شي. دوی همداراز له بنسټپالنې سره د مبارزې غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې قانون باید پر ټولو عملي او عدالت ټینګ شي. حمدالله محب په دې کتنه کې چې تېره ورځ د ملي امنیت شورا په دفتر کې ترسره شوه وویل د زور ویلو کلتور باید د خدمت په کلتور بدل شي. په کابل کې د ایران سفیر یو ځل بیا وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. محمد رضا بهرامي تېره ورځ د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې همداراز د افغانستان د ثبات لپاره د سیمهییز اجماع پر څرنګوالي هم بحث کړی دی. له دې سره سم حمدالله محب په کابل کې د هند له سفیر سره هم په ورته کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر، اقتصاد او د پانګونې په پراختیا کې د افغانستان پر رغنده رول بحث کړی دی. څارګره ملي اداره وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څه باندې 1200 کیلوګرامه نشه یي توکي کشف او ترلاسه کړي دي. دغه پټنځای د طالبانو د یو قمندان چې انارګل نومیږي اړوند و. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې له دغه پټنځای یو شمېر وسلې او 15 نقلیه وسایط هم ترلاسه شوي او ځای پر ځای سوځول شوي دي. په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا د دغو توکو په تړاو څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویل شوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.